دریم شی پکې دا دی چې هغه حلاوت او خوږوالی او ذوق او شوق د ایمان په تا کې راولي هغه دا دی چې په تا ته بیرته د اسلام څخه راګېدل کفر ته دا ډېر در باندې بوج وي په ټکر ټکر کېدو خوشحاله او په زندان خوشحاله او پر غاړې ته چړې تیارېدلو ته خوشحاله او په هر رنګ د انواعو تکالیفو باندې خوشحاله د خپل وطن ورکېدو ته خوشحاله خو خالص د اسلام څخه او کفر ته د اعادې ته نه خوشحاله او دا درته ډېره بعیده وي تاسو ته چیرې یاد دي په حدیث کې رسول علیه الصلاة والسلام لفظ د وجده کاروي وجد د تصوف هغه اصطلاح ده چې پر صوفیو باندې پر سالکینو او مریدینو باندې په اول حالت کې راځي بیا خپلې درجې لري خپلې مرتبې لري علامه ابن جوزي فرمایي یوه درجه د جذب او د وجد هغه محبت دی چې د خپل پیر او د شیخ محبت په کثرت الزام کوي او خامخا به ورته راځي او ځي او روان به تر څو چې په تا کې روحانیت راولي او تر څو چې په تا کې اصلاح راولي زما عزیزانو علامه ابن جوزي فرمایي د کاملو خلکو جذب دا دی چې د حق څخه د باطل طرف ته خالص تفکر لا نه اوري او د خپل توکل څخه و عدم توکل ته فکر لا نه اوري او که دا یقین هم سي که پر دغه حال باندې زه په دې دشت او صحرا کې او د خپل وطن کې را باندې مرګ راځي په مرګ خوشحاله وي خو په دې نه وي خوشحاله چې توکل یې د رب العالمین څخه خراب شي خو په دې نه وي خوشحاله چې په ده باندې د اسلام نه مخالف نور محبت راشي دا حقیقي جذب دی او حقیقي وجد دی چې د اسلام دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنتیات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو چې کومه تقاضا ده هغه د زړه ته دومره تېره سي چې د هغه مخالفت هېڅ رقم ستا رګ او ستا دا وجدان او ضمیر مني نه ولو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت طریقه هغه سنت زوائد وي یا هغه په مستحباتو کې وي خو خالص ستا دا ضمیر دومره ټینګ وي ستا دا ضمیر دې ته ډېر متوجه وي ستا ضمیر د دین په خوند پوه وي نو نه غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کردار څخه یوه ثانیه یو منټ واوري علامه ابن جوزي د درو کسانو جذب ذکر کړی دی درې کسان جذب لري او درې درجې د جذبي یوه درجه هم دا ذکر کړې ده دوهمه درجه یې دا ذکر کړې ده چې کله سړی خپل پیر ته ځي په محبت به سامبال ځي دا خپل پیر به تر هر چا ورته زړه ته تېر وي ولې وایي تاسو نظر وکړئ علامه ابن جوزي وایي فکر وکړئ سړی د خپل پلار او د خپل مور سره محبت په څه خاطر لري چې هغه دې تولد کړی دی هغه دې تولد ظاهري کړی دی په ظاهر باندې ستا دې ته تیار کړی چې تا څخه کامل انسان جوړ کړی دی او ظاهري باندې په دې باندې سنبال کړی چې تعلیم او تعلم دې جوړ کړی پیر او مرشد هغه پلار دی چې ستا روحانیت سنبالي ستا د نفس تزکیه کوي په تا کې تخلا راولي په تا کې تحلا راولي او هغه کس درڅخه جوړوي کوم چې دا رب العالمین ته څه دپاره پیدا کړی څه ته دې متوجه کوي او د هغه عبادت په خوند پوکي او د هغه ذکر په خوند پوکي د هغه تلاوت په خوند پوکي او دا ایمانیت او دا عبادت کې دومره زړه ته تېر کړي چې ستا دا وجدان بیا دا نه مني چې د عبادت څخه بلې خوا ته توجه وکړي ستا دا ضمیر بیا دا نه مني چې بغیر د قرآن او بغیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د متابعته او د خپلو اصلافو د زندګۍ د سیرت څخه بلې خوا ته د زندګۍ او فکر دې نه اوري الله رب الجلال دې راته د نیکو اعمالو توفیق راکړي